تاسو ته اوس ووایم چې تاسو به اوس په لږ ساعت کې د 2 بلین نه سیوا نیکۍ وګټئ، نو تاسو به ډایرکټ سوچ کوئ چې دا څنګه، نو زه درته وایم که نه صرف او صرف په 3 سکند کې د 2 بلین نیکو ثواب وګټئ، هغه هم صرف او صرف په 3 سکندو کې. یا ډېر زیات د کمال ویډیو دا ویډیو به تاسو ګورئ هم که دا ویډیو تاسو ګورئ دا کلمه صرف یو پېره ووایئ نو د 2 بلین نیکو ثواب وګټئ، او صرف دا یو کلمه یو پېره ووایئ نو 2 بلین نیکۍ څومره ډېر دي. یا دا ویډیو به تاسو پخپله هم ګورئ او مخکې به نور ملګرو ته هم رسوئ ځکه ډېر زیات د ثواب دا دی. نو موږ له پکار دي چې داسې ویډیو ډېره شیر کړو. راځئ تاسو دا خپل د قاضي صاحب د خولې نه واورئ او پخپله یې ورسره هم ووایئ، نو انشاءالله ستاسو به ډېر زیات ثواب وشي او خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. السلام علیکم. که زه تاسو ته اوس ووایم چې تاسو به اوس په لږ ساعت کې د 2 بلین نه سیوا نیکۍ وګټئ، نو تاسو به ډایرکټ سوچ کوئ چې دا څنګه، نو زه درته وایم که نه زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی که یو انسان یو مسلمان دا دعا یو پیر وایي اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تاسو ته به د سکرین باندې هم ښکاري اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. دا ډېره اسانه دعا ده. زموږ نبي وفرمایل که څوک د دا دعا یو پیر وایي نو چې په دې پوره دنیا کې څومره مسلمانان وي نو دومره نیکۍ به دته وشي، یعنې څومره ډېر مسلمانان وي دومره به د ده په نیکو کې اضافه وشي. نو زما او ستا ذمهواري ده چې د دې نیکې خبرې نه د دې ښکلې دعا نه ټول مسلمانان خبر کړو. جزاک الله.